په افغانستان کې روان ژمی د نورو کلونو په پرتله یو څه سوړ دی. په ځینو ډیرو سړو ولایتونو کې هوا ان تر -30 درجو پورې راټیټه شوه چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړل. په هیواد کې د وچکالۍ او اقلیمي بدلونونو وروسته سږکال په ځینو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورښت بیا د بزګرانو هغه اندېښنې یو څه کمې کړي چې ګواکې سږنی کال به وچکالي زیاتوي. په دې اړه یو شمېر بزګران وایي پارسال قدر بارندگی نبود. تیر کال دومره ورښتونه نه وو، وچکالي وه. سږکال ښه دي ورښتونه نسبت تیر کال ته ښه شوي، خو نورو کلونو غوندې هم نه دي. تیر کال زموږ حاصلات ښه نه وو. تیر کال مو غنم صحیح نه وو ځکه اوبه نه وي، باران ونه شو. بسیار خوشحالی داریم، بسیار خوشبین ډیر خوشحاله یو، ډیر خوشبین یو روان کال ته. تیر کال یو ډیر لوی بحران وو، ورښتونه کم وو، زموږ مالونه وږي وو، کمزوري وو، حتی ډیر مړه شو. خو سږکال واورې او بارانونه ډیر شوي، راتلونکی کال به یو آباد کال وي. دا چې کرنه د یو هیواد په اقتصادي برخه کې مستقیم اغیز لري، خو په افغانستان کې دا سکتور د اوبو له کمښت سره مخ دی او بزګران هم وایي چې دوی ته په وخت هغه مرستې نه رسیږي کومې چې باید د کرنې وزارت له بزګرانو سره په خپل وخت ترسره کړي. انشاءالله که توکل به خدا مثال حاصلات زیاتره. توکل په خدای سږکال حاصلات ډیر دي ځکه ورښتونه ډیر شوي دي. سږکال حاصلات نتیجه ورکوي. زموږ مشکلات د زراعت په برخه کې بیخي ډیر دي. کوټ قیمته د وزارت د موږ ته اصلاح شوي تخمونه راکړي. تیر کال زموږ ټول حاصلات مرضونو خراب کړل. موږ سره د کرنې او مالدارۍ وزارت په دغه برخه کې مرسته وکړي. بیا توکل به خدا د حاصلات مثال توکل په خدای سږکال ورښتونه ډیر دي، حاصلات به مو هم ښه وي. خو موږ د کرنې وزارت څخه د زراعت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوو ځکه تیر کال وچکالي هم وه او مرضونو دغه ټول حالات خراب کړل. باید سږکال مسؤلین بڼوالو ته خاصه توجه وکړي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی د هیواد په ټولو ولایتونو کې له بڼوالانو سره د زراعت په برخه کې مرستې کړي دي او لا به هم د مرستو لړۍ همداسې جاري وساتي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د هیواد په 40 ولایتونو کې بڼوالانو ته او دغه رقم زمیندارانو ته، دهقانانو ته، ګرانو بزګرانو ته هغه مثمر او غیر مثمر نیالګي د ویش لړۍ جریان لري چې تر اوسه پورې په 14 ولایتونو کې 2,000 نیالګي ویشل شوي دي. هغه رقم کروندګرو ته د آفتونو څخه د مخنیوي لپاره آموزشي پروګرامونه او دغه رقم عملي کار او د آفتونو ضد مواد او دواوې دا ویشل شوي دي او لا دا لړۍ جریان لري. بلخوا د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې مهم ضرورت د اوبو د مدیریت فعاله اداره، د مجهزو تاسیساتو جوړول، د سطحي اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستل دي. دوی وایي چې په اوس وخت کې د ځمکې لاندې اوبو څخه ګټه اخیستنه زیاته شوې ده چې دا به ښې پایلې ونه لري او په دې سره به د ځمکې لاندې اوبو زیرمې کمزوري شي. په افغانستان کې دا مهال ورښتې هومره کچه نه دي شوي چې څومره ویل کېږي. د تیرو 20 کلونو راهیسې دا مهال دغه کال تر ټولو کم اوسط ورښته په افغانستان کې شوې ده. که چیرته په افغانستان کې ورښتې ډېرې هم وشي، دا چې افغانستان غرایزه سیمه ده او د ځمکې میلان ډېر زیات ده، نو اوسنۍ زیربناوې د اوبو د ساتنې او د اوبو د مدیریت زیربناوې په افغانستان کې هومره کچه نه دي چې دا اوبه ښه مدیریت شي او ښه ګټه ترې واخیستلی شي. تر ټولو لویه ستونزه په افغانستان کې دا مهال د ځمکې لاندې اوبه د کرنې لپاره کارول دي چې اوس دود شوي دي. لمریزې برېښناوې یا لمریزې برېښنا له لارې د ځمکې لارې اوبه کارول کېږي او موږ چې د اوبو هغه کمه ذخیره د ځان سره درلودل هغه هم له لاسه ورکوو. ښه خبره دا ده چې موږ باید د ځمکې د سر اوبه مدیریت کړو او د ځمکې د سر اوبو نه د کښت دپاره کار واخلو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روانې وچکالۍ ګڼ شمېر ولایتونه سخت ځپلي دي. د اوبو د کارپوهانو په خبره هغه ولایتونه چې د ځمکې لاندې اوبو په زیاته اندازه مصرفوي او خپلې ځمکې پرې خړوبوي، هغه به تر نور ولایتونو لومړی له سختې وچکالۍ سره مخ شي چې بیا به د څښاک پاکو اوبو پیدا کولو ته هم حیران وي.